بسم الله الرحمن الرحیم. غواړم چې نن د ورډ پروګرام هغه برخې چې د انټرنیټ سره تړاو لري هغه تاسو ته تشریح کړم. بعضې برخې چې د فایل مربوط وي هغه مو تشریح کړي وي. را به شو انزرټ ته اول آنلاین پکچرز دي. آنلاین پکچر د بینګ نه تاسو ولیکئ مثلا فلاور. زه به راشم دلته به ولیکم چې فلاور، بیا به اوکې ووهم. زما لپاره ګلان راځي. زه دا ګل غواړم انزرټ ووهئ. هماغه ګل به ستاسو ورډ ته انزرټ شي. زه به نوې صفحه واخلم. تاسو دا برخه ولیده انزرټ ویډیو ده. تاسو کولی شئ چې یوه آنلاین ویډیو لینک یې دلته کاپي کړئ یا راشئ دلته سرچ وکړئ. مثلا زه غواړم چې بارکوډ په باره کې ویډیو پیدا کړم. بارکوډ کلیک وکړئ، له یوټیوبه ویډیو تاسو ته راواخلئ، اوکې کړئ. لینک یې دلته راځي. کله چې کلیک وکړئ دا به په آنلاین ډول تاسو ته پلی شي. را به شم نوی ډاکومنټ به واخلم. بیا به راشو انزرټ ته. بل ویکیپیډیا ده. تاسو کله چې ویکیپیډیا کلیک وکړئ ستاسو لپاره ویکیپیډیا فعاله کېږي. دلته راشئ سرچ وکړئ. مثلا څه په باره کې تاسو معلومات غواړئ. زه لیکم چې سایټیشن. سایټیشن څه ته وایي؟ تاسو وینئ چې ډېر زیات معلومات یې موږ ته راوستو. کولی شئ چې ایمیجز او ریفرنسز هم انتخاب کړئ. دا وه ویکیپیډیا. ویکیپیډیا خپله د سټور برخه ده. اوس به راشو سټور ته. تاسو کله چې سټور ته راشئ دلته عام سټور ده، عام اډرس ده. دا تاسو ته بعضې برخې اضافه کوي. مثلا تاسو راشئ سرچ وکړئ. سټور به زه ووهم. دلته څه شی غواړئ چې پیدا کړئ؟ کیو آر غواړئ، ګیم غواړئ. ګیمز ولیکئ، ګیمونه راځي تاسو ته. ساده ګیمونه دي هغه به راشي. مثلا دا ده. یا د اکسل غواړئ چې اټومیشن غواړئ پرې اضافه کړئ. دا ډېرې زیاتې برخې دي. زه مثلا دلته راځم خپل مای اډینس ته. ما څه شی اضافه کړي؟ یو مهمه چې ده کیو آر فور افیس ده. دا به تاسو ته تشریح کړم. دا څرنګه ده. زه به دا اوکې کړم. په کیو آر کوډ باندې تاسو پوهېږئ چې هغه یو یونیک کوډ ده. کله یې د موبایل کامرې په واسطه موږ سکن کولی شو. زه به راشم دلته. تاسو کیو آر کوډ له دې ځای څخه واخلئ، کیو آر فور افیس. بیا دلته ولیکئ چې www.google.com. بیا دلته راشئ سایز یې انتخاب کړئ. دا رنګونه انتخاب کړئ او انزرټ ووهئ. زما لپاره د ګوګل لپاره یو کیو آر کوډ جوړ شو. کله چې زه دا په کامرې سکن کړم زما لپاره کله انټرنیټ فعاله وي زه به ګوګل ته وصل شم. کولی شم چې له دې ځای څخه مثلا دا برخې هم استفاده کړم. یا کولی شم چې خپل فیسبوک لینک ورکړئ. دلته یوټیوب لینک مو ورکړئ. کله چې څوک یې سکن کړي هغه به ستاسو یوټیوب ته ورشي. را به شم نورې برخې چې انټرنیټ سره تړاو لري او مهمې دي. کنټرول ان به ووهم. کنټرول ان وهم. راځمه ریفرنس کې داسې برخه نشته. میلینګ کې دلته الکترونیک پوسټیج ده. هغه ډېر مراحل لري. تاسو به خپل ځای مشخص کوئ، زیپ کوډ دا برخې به مو ترسره کوئ. بیا وروسته له هغه تاسو کولی شئ چې الکترونیک پوسټیج څخه استفاده وکړئ. ریویو ده. په ریویو کې مهمترین برخې چې یو سمارټ لوکاپ ده، یو ټرانزلیټ ده. دا به تشریح کړم. سمارټ لوکاپ د څه په خاطر ده؟ تاسو یو څه په باره کې معلومات غواړئ. زه لیکم چې کابل. تاسو راشئ دا انتخاب کړئ، بیا ووهئ سمارټ لوکاپ. تاسو وینئ چې د کابل په باره کې ما ته په ورډ پروګرام کې معلومات راغلي. تاسو ایکسپلور کوئ ډېر معلومات راځي. که غواړئ چې ډیفاین یې کړئ تنها په ټکس کې به تاسو ته معلومات راشي. بل ټرانزلیټ ده. څو ډوله لري. هغه ټکس ترجمه کوي یو ځای. غواړئ چې د یو ځای پاراګراف په باره کې کم معلومات راشي، یا غواړئ چې یو مکمل ډاکومنټ د ورډ ټرانزلیټ کړئ. زه به یو ټکس ټرانزلیټ کړم. دلته به ولیکم چې مساوي رنډ. یو پاراګراف به واخلم. ما پاراګراف واخیستو. دا به راشم ټرانزلیټ ته. دا به ټرانزلیټ سلیکټډ ټکسټ کړم. زما لپاره دا ترجمه کېږي. تاسو وینئ چې دا به دا ایکسپلور به بند کړم.
ترانزلیشن به انتخاب کړو دا به زه ترانزلیټ وهم له کوم ژبې له انګلیشه فرانسوي ده زه غواړم چې له انګلیش څخه پښتو ته ترجمه شي تاسو وینئ چې هماغه د انګلیش خط یې ما ته پښتو ته ترجمه کړو که غواړئ چې انزرټ یې کړئ انزرټ ووهئ هغه پښتو خط مو دلته راغی دا وې د ورډ پروګرام مهمې برخې چې انټرنیټ سره تړاو درلودو